دی کور دی چې دا یو دی کور دی او یا مینوالو السلام علیکم زمونږ پروګرام دی در په در او زه د پروګرام کمپیرینګ کوم دی وخت کې زه یم افسر ما سره یو خدای وهلی خدای تباه کړی خدای برباد کړی یو داسې هلک ولاړ دی تاسو به ظلمونه ډېر کتلي منم میوزیک شروع کړه د غم دغه چې تا سره کم شوی دا سیز به سټارټ کړو ځکه چې زمونږ هم دا سترګې تر شوې خو کېدی چې ستاسو سترګو کې هم نمي راشي دوستانو ظلمونه ډېر کېږي تاسو وینئ کله په چارسده کې کله په مردان کې کله په پېښور کې کله په پنډۍ کې او تر دې حده پورې چې بار هم پکې لاړو زموږ پښتانه به کله ټیک کېږي الله دې وکړي چې دا ډېر زر ټیک شي په معمولي خبره باندې جنګونه میوزیک بند کړه کې بچو ټول ولاړو دوستانو نن بیا یو ډېر غټ ظلم شوی څه شو زما هغه پښتانه چې پټکي به پس ما له ژړا راځي ای زما پښتنو وروڼو کوم ځای کې چې ګورو ظلم روان دی زیاتې روان دی رور لږي رور وژني پلار لږي زوی وژني زوی لږي پلار وژني خو چې ګورې څه نه څه مسله به زموږ په دې پښتنو کې الله دې ټیک کړي بچې مطلب الله دې مونږ لا تل راکړي اوس دې دوست سره میوزیک شروع کړه ستا دې هغه سره سیریس خبرې خوند نه کوي لږې په مزه کړه ای خدای دې خوله ماته که بیخي دې بند کړو دوستانو بټن تېره ده بند که نوره جړام راځي زمونږ کیمرامین ورته نه ټینګېږي هغه غریب وتښتېدو ساګر صاحب ای زما پښتنو وروڼو دا څه کوئ دا ولې دا په څه ده خو دلته چې کومه کیسه ده دوستانو تاسو په الله یقین وکړئ ده نه پلار مړ کړی نه ورور مړ کړی نه ده دا سر د مرګ دی ده چې کوم د ده نه چې کومه غلطي شوې ده میوزیک روان کړه ځکه ستا غلطی ده خدای دې تباه کړې لږې په مزه کړه لږې په مزه کړه چې زما عوامو ته خبره ورسي بس دوستانو زما په دې خبرو تاسو جاړئ ما هم جړاله لږې تیز کړه میوزیک الله دې داسې مصیبت نه ټول مسلمانانو ساتي لږې تیز کړه بیخي دې بند خدای دې تباه کړه تیز دې کړه خفه نه شي ګزار مې ځکه درکړو زما چینل بیا نه مشهورېږي دا موږ سره څه کېږي اوس زه به د ده نه تپوس کوم چې ستا نوم څه دی ته پیدا کړم زه او ستا د مور څه نوم دی نه رښتیا د پلار دې څه نوم دی السلام علیکم وعلیکم سلام زما در په در پروګرام ته دوستانو ستا نوم څه دی زما نوم چې غریب ګل چې نوم یې غریب ګل وي نو هغه څه مالدار ګل شي او چې څومره که مکلتیا کېږي نو الله دې خیر وکړي د غریب نه کېږي ځکه چې غریب سره عقل وي مالدار سره لږ ډېره کلي ستا د ښځې څه نوم ته ما ته د خپلې ښځې نوم ښودی شي نو ما سره داسې ټریجډي خو نه ده شوې بچې ها لږه مختصر واقعې راته وکړه بیا دې کور والا ته به اواز وکړو چې دوی څه وایي دا ستا دې ښځې سره په مینه واده شوی او یا په مینې واده کړی و دا هم د مینې شو خدای پاکه مینې دې خلکو ته پاتې شو ته یې خوښ کړې تا خوښه کړې وه که ته یې خوښ کړې وې تاسو دې سره څه ومه ده یا دې خدای کور وران کړه چې ته یې خوښولې خو زه مجاله موږ میوزیک تیز کړه دا څنګه چې دا ماجره راته وویل پرېږده به ما سره
ستا دې سره څو مده بس کو نو کیسه خو راته وکړه که نه دا وجه څه وه دا تا نه ښځه څنګه لاړه هغه خو راته به وې یاره جي معمولي خبره وه ها ما ورته روټۍ ګرمه کړه وګیر شوی یم او هغې ویلې نه ګرمومه زه چې دې فلم ګورم نو بیا بس ما نه غلطي وشو یو دوه درې بس بیا ډېر زیات پېمانه به وي لکه تا ورته په غلطۍ سره اکثر زمونږ مینهوالو دا پښتانه چې کومې دي په غوسه کې کور کې خامخا همدا الفاظ ډېر استعمالوي خو د هغې انجام بیا وروستو ډېر خراب وي چې کله درته پته ولګي چې یاره دا خو ما ډېر بکواس کړی نو تا مخکې سوچ نه کولو چې دا زه څه وایم نو پښتانه خو سوچ باد کې کوي که نه جینو ستا پلار به څومره هوښیار و ستا مور به څومره هوښیاره وه ستا نور خاندان پته نه چې د کوم نه به ته نه جي خانان یو ها نو خان صاحب دا کیسه اوس جاري ساته نو بیا څه وشو نو بس ما نه خو غلطي وشوه جي هغې نه پس ما وخت تېرولو خو وخت د تېرولو بیا خو او خبره خو واوره که نه جي نو ښه جي نو چا راته وویلې چې یاره دا ستاسو دا کوم چې نکاح ده دا ختمه شوې ده که نه او اوس تاسو چې دې خپلو کې خور او ورور یې ښه نو ما ته وي دا چې دا اوس بل چاته وي په نکاح که نه لږ په مزه مزه یې وایه هغه پلاران به مونږ پوهیو ښه په کلار کلار یې وایه زما مطلب دا دی جي چې هغې ما ته وویلې چې دا نکاح ستاسو ختمه شوې ده او نو بیا ما یو مشر سره سلا وکړه جی جی د کلي مشر و د کلي مشر و جی نو هغه ما ته دا لار وښوده چې بچیا داسې کار اوس وکړي ته به دا خپله ښځه چې کومه دی که نه جي دا به ته یو بل کس له یو 3 میاشتو لپاره په نکاح وایي نو ښه هغه ته دوست ته دې په نکاح لکه ملګری دی او جي او مشر سړی و ما وله ورکړه ښه نو بیا څه وشو نو بس یاره جي یو مشر سړي له دا مشوره راکړه چې ته دا خپله ښځه چې دی حضرت صاحب دپاره بل چا له ورکړه ښه جي نو بیا نو بیا داسې چې ما ته څوک نه میلاوېدل زه په دې کلي کې د یو مشر و زموږ پېژنګلو مو زموږ ورسره لکه د کور سره لینډینه مو مقصد ګاونډیانه مو جی جی نو ما ویل ته په نکاح کا بیا به دا پرېږدي بیا به ورسره ته واده وکړي نو اوس هغه زورور شوی دی هغه پې قبضه واچوله قبضه یې پې واچوله د ته د مینې ښځه وه دوستانو مه ژاړه دا پکې راځي تا ته چا وې ستا خوله ماته شه چې ته 1 2 3 وایې نو تا ته خو پته ده نو دوستانو زموږ په معاشره کې څه کېږي دا ولې کېږي تاسو ولې د خولې نه دا الفاظ وباسئ خپلو ښځو ته تاسو خو یې ګپ ګڼئ خو دا ګپ نه وي څنګه چې ده سره شوي دا ستاسو سره هم کېدی شي خو د ده په شان کمکړ یلو دا د ونې نه لنډ دی خو عقل پکې بیخي نشته نو اوس څه کوو اوس ستا څه مطلب چې جرګې له موږ راغلي یو نو همدا مطلب دی چې ما دې خپله ښځه را واپس خلک میخه غواړي غواړي چې مال یې واپس راکړي دی غریب خپله ښځه غواړي څوک یې واپس نه ورکوي ځه مونږ به کوشش کوو دې ښځې خاوند ته مونږ ورکړه کوو او الله دې وکړي چې په دې کې رحم راشي خو چې زه در سره یم ما ټوله دنیا پېژني در په در پروګرام خلک ګوري انشاءالله تعالی ستا دا کار به الله کوي او زه به یې کوم مونږ به هغه ته فریاد وکړو او د دې نه معلومیږي داسې چې دا جینۍ ښه ښکلې سمارټ جینۍ ده ځکه چې دی پې مین دی اوس ګورو دروازه ټکو چې څه کېږي وټکوم شي دا ریډو نیسه ورګه لږ جاو ولې زما سپلار مړ دی چې زه جاوم کور خو ستا لوټې لوټې دی دوسته لږ بار روزه وروره لږ بار روزه دوستانو نه روزي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر جوړ ښه ټیک ټاک السلام علیکم نن نو د جینۍ سړی دی نن نو ده نو ما نه تپوس نه وکړ نو د ښځې سره دې ته تپوس وکړ دی خیر دی چې که نه زمونږ خورکۍ ده دا خورکۍ دی نو څه خبره څه ده رحمت کې شي چې تاسو رحمت کې شي خیر دی ما دغه چې هېڅ خبره نه ده زما چې خور مې ورته ووي نو بیا پکې څه خبره پاتې نه ده تاسو میډم لږ رامخکې شئ تاسو چې کوم زیاتې کړې لږ دې را دې خوا شه سړي نه لږ را دې خوا شه و ما ته ونه نولې سړي ته ونه نولې لږ دې را دې خوا کېږه چپ شه چې څه
څه وایي الله پاک څومره هوښیاره بیګم درکړې او ته څومره کمکل خاوند یې هغه وایي ته مې پرېږده او ته مې رادې خوښه پرېږده دا خو یې دویم په دی قسمت ملو شوې ده مړه خبره کوه په قسمت مې شوې ده خو تا چې کوم ظلم کړی دوستانو دا هغه ظالم انسان دی چې ته نه کوم زیاتې شوې لږ وجاوه ته وجاوه نه نو ته ولې وکړم او ما څه ظلم کړی دی کوم دی کې ظلم کړی دی اے پښتنو تاسو چېرته ما چېرته ظلم کړی دا ظلم نه دی نه دا ښځه د کوم ځای نه تا راوستې دا ما واده کړې ده شاته دې ګوره دا څوک دی څوک دی ننوځه چې دی دوه سړي دي ونوځه چې واورم چې څه وایي سمه کوه خبره وکړه سابقه دی جي سابقه دی تر پتر استاد دا زما ښځه وه چې دا یو ما ته پته چې دا ستا ښځه وه دواړه ښه شا جوړوئ خو دا منځ کې پکې چې کوم لرګی راغلو مطلب دیوال راغلو دا کاکا دا څه نوم دی زما ګلولي ګلولي خان دا دغه سابقه کوم د دې خاوند چې و دا ستا دوست و دا زما ملګری و ملګری ده تاله دا جینۍ په حواله کړه او بالکل یې په حواله کړه او تا ورسره دا وعده هم کړی و چې واپس به بیا درکړو پښتانه چې یو ځل واده وکړي یو ځل ښځه وکړي نو بیا یې واپس کوي ته به خپله ښځه واپس کړي نه میوزیک خو شروع دی نه تا خو واده کړې وه که نه چې ته چې طلاق کړه نو ته مو څه ورکړه نو ته ولې طلاق وکړه ما ورته چې طلاق یې کړه ما ورته ویلي زما خوښه ده زما نه ته پرېوتی نه واپس کوم ورته نه واپس کوم نه ته ما ته ووایه چې دې دا ما یې لاس کې نیولی دی او دلته زموږ د دروازې مخې ته ولاړ دی نو ستا څه مطلب دی چې دې ما طلاقه کړي ته غلی شه ته چپ شه ته چپ شه د دې دواړو کمبینیشن لګېدلی الله دې مخکې خیر وکړي چې څه به کېږي ښه لکه خورکۍ ته مو ورسره سابقه نه منې موجوده منې نه که سابقه دی او که صادقه دی تپوس دې وکړه چې دا طلاق یې ولې راکړو چې ترکاري ګرمه نه وکړه ته به مړیه یا وکړه دومره به رسله اصل خبرې ته راله ورته جواب ترکارۍ کې هم ته فایده اوچته کړه دوستانو دا هغه ظالمان خلک دي چې دوی وعدې وکړي چې دا جینۍ به واپس درکړم اوس د دوی خپلو کې زړه لګېدلی دی دا کېږي څه نه رامخکې شئ تاسو چې واپس به دی څنګه چې ته ما ته وایې که نه چې داسې دې کړه چې واپس به وکړي نه نه زه چېرته سبزي ما الوګانې ما ټېپرې ما مولۍ ما خاکه چالان درته ښکارم چې دلته نه به وچتې ورته به یوسي داسې کار دی سابقه صاحب تا ته ویم جی جی خوله دې ما ته چې جي وویل داسې کار دی ته دا غواړې چې دا د سره ستا واده بیا وکړو دا په ډولۍ کې کښېنو او کنه جی او کنه دا څه وایې او که نه هسې دا پښتو دی هر وخت یې طلاقونه نه تا خو ما ته کړم خبره کړې وه نه مې ده اړو کړې مې ده نه مې ده کړې نه مې ده کړې ته لږ را دې خوښه وایي ته دې خوښه او ته کوي خبره ما دلته ودرېږه ما ته مخامخ مخامخ خبرې کوه ته چې د کاره رالې او دا ما ته وایي چې ترکاري ګرمه کړه نه ته به مړیه د چا دله راشه خو راواله او ویې کړه نه دې ما ته وایي 1 2 3 چې لکه دې په انګلیش سکول کې ما داخل کړی ګوره مرجاني تا ته ما وویل دا پیډه پرېږده ما ته روټۍ ګرمه کړه داسې کار دی اوس ته زما لپاره پردي سړی داسې کار دی اخو ازل زړه نسته در کر پتر استاد څه چل کوو څه چل کوو یو منټ داسې کار دی د دې خاوند کې څه خوښتي دي موجوده ده نه دا ته اوس زه تا ته څه ووایم نو موږ د پښتو دی نو نو من خو د پښتو دی نو موږ څه لنګونه خو نه دي ویلي موږ هم پښتانه یو خبره د پښتو کوه که نه چې ما په دې کې څه لیدلي دي ګوره په دې کې به ما څه لیدلي ده زه پرېښودم او ده زه وکړم ده ما له څومره عزت راکړو او دې زما د دروازې پته ځان سره یې یو د دې خوا راشه سابقه صاحب ټوله غلطي ده ده نه نه یو چې بیا څوک ښځې نه طلاق کوي داسې کار دی ګرانو مینهوالو دا جرګه د چا پلار هم نشي کولی دا دومره پیچیده مسله ده چې هغه وایي دا زما ده او سابقه وایي دا زما ده اوس به الله ته پتې چې دا به چا په قسمت کې رسي د در په در پروګرام سره زه ستاسو نه اجازه غواړم ما د خپل دغه راکړه ګوره در پتر استاد تاسو پوه شئ او زما جلسه وکړه در پتر استاد جلجلي راځئ چې زه کور ته